دا ماشین تاسو وینئ نو دا ما ذکر اخیستی دی چې په دې به زه اوس کار کوم او دا پکې یو خاښۍ هم راسره ده. نو دې اوړي ژمي کې دلته کار وي لکه دا د کور مخې ته چې کوم ځای دی کوم که چې تا اشنا اشنا واښه کرلي کوم ته چې کبل مونږ وایو عموما نو دې کې به ته دا کبل کټکۍ هم د دې چې غټ شي او بیا به دا واښه دلته ګزارې نه په یو تیلی کې به بندوي او بیا وایي خځلې والا چې راشي هغو له به یې ورکوي. نو زه تاسې ښیم چې دلته کې ژوند خوند هم شته دی خو ژوند کې کارونه هم دي. زه به خپله خوشحاله یم دی دا یقین وکړئ دې سره ورزش هم کېږي سړی ورسره صحتمند هم وي دا مسلز دا وجود چې دی دا رګونه هم کار کوي. نو زه به تاسو ته وښیم چې زموږ په امریکا کې د کار چې روزګار کم ژوند دی هغه څنګه دی. نو دې نه به زه اول دا واښه لرې کوم دا ورته وښیم او دا څنګه راغونډېږي او بیا به دا کټ کېږي څنګه نو د کټ کېدو لپاره خپل ماشین دی اوزار دی هغه هم درته وښیم. اول راغونډول د دې نه پاسه دغه شوی دی دا ډېر زیاتې پاڼې زه درته ښیم څومره زیاتې پاڼې دي دا پاڼې چې راغونډې شي ټولې د ګوټونو نه داسې وګورئ تاسو که نه نو دا واښه اوس ښکاري داسې خراب حالات کې هغه ځای پورې نو دا ګوټ پولم په یو داسې نیغ کټ کوم بیا به یې د پاسه چې کوم مشین دی هغه به یې د پاسه ګرځي. پاڼې چې کله هوا وي پای کې راټولول ډېر زیات ګران وي. نو زه به دا ویډیو تیزه کړم دا چې کوم ته ټایم لیپس وایي که نه ځکه چې که داسې زه کوم نو در کې خو به 1 غنټه ولګي. نو راځئ چې دا ویډیو تیزه کړم تاسو به وګورئ چې هغه سر ته زه بیا راځم په 1 سیکنډ کې. نو دا ماشین باندې دا ګوټونه پرې کوم بیا د پاسه په ټرکټر ګرځوم چې خځله تې لرې کړم هغه پکې راغونډه شي واښه کټ شي او بیا به په اخره کې دا ماشین چې کوم صفا کولو والی په دې به یې صفا کړم. نو داسې دا ټول کور نه به ګرچاپېره وګرځم په 100 سیکنډه کې. اصل کې پکې لګي زما غنټه 1 غنټه په دې ځای کې ټول کار خو به ډېر زیات وي خو دا یو ځای یادوم.
ځای چې دی کوم دا ما پیسکې پاکې کړی پیسکې یا کارنر چې ورته وایي ټریمینګ مې وکړو که نه نو دې نه وروسته به اوس دې باندې یو بل واښه کټ کولو لپاسه دوه قسمه ټریکټر دي یو دا چې ته په لاس ګرځئ کوم چې تاسو مخکې ولیدو یو بل دی چې هغه غټ ټریکټر دی نو دا واښه کچره چې کومه لاړه خځله چې لاړه دا واښه دا به په یو ټوکرۍ کې تاسو وګورئ چې هغه کې راغونډېږي که تاسو غواړئ نو ځان ته ټپې ولګوئ دومره کار سړی کولی شي نه ما 1 بجې کار شروع کړی اوس دا دی 6 بجې دي نو 2 3 4 5 6 5 غنټې مې کار وکړو نو ژوند چې دی ژوند کې خو رنګونه ډېر دي خو دا رنګونه داسې ده چې د دې انسان سره تعلق دی چې هغې د خپل ژوند څنګه تېروي دا کار چې ما وکړو کېدای شي ځینې خلکو ته ځینې ملګرو داسې ښکاري چې دا ډېر تکلیف دی خو یقین وکړئ ما خوند اخلم د کار نه کله چې ته د خپل کار نه خوند اخلې او مینه ورسره کوې نو ته پکې ستړی کېږې نه تا ته د اذیت نه ښکاري بلکې خوند درکوي نو یو د بیا تکراروم چې صحت دی یعنې ښه صحت دی ښه بدن دی ناروغونو ته پاتې کېږي او خوله د باندې راشي بیا وازګه هم ویلې کېږي د سړي دویم دا چې ستا ټم ګاونډ چې دی ستا علاقه چې ده هغې کې چې نور خلک هم پاک صاف پاتې کېږي ته هم پاتې کېږي نو ټول علاقه ورسره ښایسته وي نو ټول خلک په شریکه دغه شان خپل علاقه چې ده ښایسته ساتي نو زه هم په دې علاقه کې پاتې کېږم نو زه هم د دې علاقې د خپل ټم ګاونډ د خپل کور نو دا بهر هر څه ما تاسو ته وښودل دننه کور خو خلک صفا کوي او ګلونه پکې لګوي څنګه چې ما وویل تصویرونه پکې لګوي بار به صفایي څنګه کوي چمن به څنګه ښایسته ساتي پاڼې به څنګه راغونډوي خځله به څنګه راغونډوي نو ښه ژوند درته غواړم ښه چارې او کارونه کوئ کارونه ښه شی دی